راشد خان له آکاش امباني سره لیدلي دي. دې لیدنې د هندي رسنیو غبرګونونه راپارولي. راشد خان آکاش امباني ته څه شی ډالۍ کړ او آکاش امباني راشد خان ته څه ویلي. بشپړ حال په دې ویډیو کې وګورئ. وینکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د جنوبي افریقا کرکټ شیلوریز لیګ له پای ته رسیدو وروسته چې د راشد خان پر لوبډل مشرۍ د ایم آی کیپټاون پر اتلولۍ پای ته ورسېده، په جنوبي افریقا کې د نمتو هندي پانګوال مکیش امباني زوی او د ایم آی فرانچایز مالک آکاش امباني او راشد خان سره لیدلي دي. په انځورونو کې لیدل کېږي چې راشد خان د جنوبي افریقا شیلوریز لیګ د اتلولۍ جام هم آکاش امباني ته ډالۍ کړ او په خپلو لاسونو یې دا جام هغه ته ورکړ. هندي رسنیو په دې اړه بېلابېل غبرګونونه هم خپاره کړي چې دلته مو د یو شمېر نوموتو هندي مبصرونو غبرګونونه راغستي دي. ممبئی انډینز فن کلب ویبپاڼې لیکلي دي راشد خان د ممبئی لپاره ور ډالۍ هم ورکړه او له سنرایزرز فرانچایز خپل انتقام هم واخیست. هغه به سنرایزرز حیدرآباد ته بیا راشي، خو د یو مخالف په توګه، او دا به هغه وخت وي چې راشد خان به د ممبئی انډینز مهم غړی وي. کرک ټریکر ویبپاڼې لیکلي دي له یو نوي اتل سره ووینئ. راشد خان د جنوبي افریقا لیګ 2 ځله اتله لوبډله ماته کړه او 2 ځله یې ممبئی انډینز ته اتلولي ورکړه. هغه ته بې شمېر چکچکې وهل پکار دي. ایس پي ان کرګنفو لیکلي دي راشد خان 4 پایلوبې لوبولي، 4 واړې ګټلي چې له منځه یې 2 ممبئی انډینز ته ګټلي. دوی لیکلي ممبئی ته راشد خان یو ارزښتناک انتخاب دی. مفاد الوهرا لیکلي راشد خان ممبئی انډینز کیپټاون له خاورو راپورته کړه او اتلولي یې ورکړه. هغه باید غیږ کې ونیول شي. بلخوا یو شمېر نورو هندي رسنیو اوازې خپرې کړي چې راشد خان ښایي راتلونکي کال آی پي ایل لپاره د ممبئی انډینز غوره انتخاب وګڼل شي. تاسې په دې اړه څه ویل لرئ؟ کمنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو شیر او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه عمل شه.